تاسو ته ښه راغلاست وایم رحماني اکاډمي ته او نن غواړم چې په اکاونټینګ کې او د اکاونټینګ هغه قسمونه انواع باندې نن بحث وکړم. نو دلته بیا په اکاونټینګ کې سیستم چې موږ په ورځني ژوند کې ډېر ترې استفاده کوو هغه ډبل انټري اکاونټینګ سیستم دی چې ډېری دغه سیستم دی په همده باندې مخته ځي او همده باندې کار کوي او دا په خپل د اکاونټینګ په برخه کې د نه استفاده کوي په همدې باندې موږ تم کېږو د باندې موږ غږېږو د دې قواعد او مهم رول چې دکې دی هغه موږ په دې باندې بحث کوو او ځان پوهوو. نو راسره پاتې شئ تر اخره ویډیو پورې او ځان پوه کړئ او راځئ په تفصیل سره بحث کوو. مننه تر دې چې ما سره یاستئ او دغه چینل مو انتخاب کړی دی او که چېرې ویډیو مو لایک کړه او سبسکرایب لایک او شیر نورو دوستانو سره کوي تر څو نور ته هم ورسیږي او دا هم یو صدقه جاریه کېږي. نو موږ دې ته لیوال یو چې هغه څه چې موږ یاد لرو نورو ته ورسوو. راځو نور وخت نه ضایع کوو په خپل درس باندې شروع کوو. دوستانو ګورئ چې موږ دلته درې قسمه اکاونټینګ لرو صحیح ده اکاونټس لرو او په دغه اکاونټس کې بیا موږ دلته ډبل انټري باندې موږ څه کوو هغه سیستم مخته وړو چې په دې کې بیا موږ لرو پرسنل اکاونټس لرو ریل اکاونټس لرو او نامینل اکاونټس لرو. او لومړی چې کله زه راځم پرسنل اکاونټ ته یعنې شخصي حساب اکاونټ په دې باندې موږ بحث کوو چې دلته ګولډنګ رول موږ هم ورته وایو چې د هر یو اکاونټ ځان سره خپل رول لري. لکه مثلا پرسنل اکاونټ کې موږ وایو ډیبټ از د ریسیور کریډټ از د ګیور. Real accounts کې موږ debit what comes in credit what goes out. او nominal accounts موږ debit all expenses and losses credit all incomes and gains. ښه د هر یو باندې په تفصیل باندې بحث کوو چې شی دي دا څه معنا او څه هدف یې دا دی د هدف څه دی. ښه یعنې پرسنل اکاونټ کې debit is the receiver credit is the giver. پرسنل اکاونټ هغه څوک دی یا هغه شخص دی چې debit چې هغه شخص چې هغه debit کړه چې څه یې ترلاسه کوي صحیح ده ډیبټ از د ریسیور هغه څه چې مثال هغه ترلاسه کوي هغه ډیبټ کوي او هغه څه چې ورکوي هغه څه کریډټ کوي کریډټ از د ګیور. نو بل دی ریل اکاونټ دی ریل اکاونټ هغه اکاونټس دی چې راځو صبر چې په دې باندې زه بحث کوم. دوستانو بخښنه کوئ کله نه کله غږ راځي د ترافیکو په دغه حساب باندې تاسو راته بخښنه کوئ. ښه نو په ده باندې موږ غږېږو په تفصیل سره. ګورئ شخصي حسابونه چې دي دا د اشخاصو یا سازمانونو یا د ادارو یا هم د تجارت شرکت د مالي د اړیکو نمایندګي کوي د هغې خپل مالي د اړیکو نمایندګي کله چې یو څوک یو څه ترلاسه کړي او ده ته ډیبټ کوو او بیا څوک چې ورته شی ورکوي که نه د خپل د شرکت او د اشخاص د خپل د حساب نه چې څه شی خلکو نه اخلي هغه یې څه کوي هغه خپل ځان سره ډیبټ کوي او هغه څه چې مثال ورکوي هغه چې کریډټ کوي. نو دلته مثال په ډول زه تاسو ته وایم چې جان ته مثال زه اوس دلته لږ مشکل په دې کې دی چې زما دغه مشکل لري د ماوس باندې لږ هغه کوي. ښه جان ته مثلا څومره مثلا 1000 روپۍ افغانۍ ورکوي صحیح ده مثلا او جان ترلاسه کوي صحیح ده. نو دا جان چې ترلاسه کوي جان څوک دی دا کله چې جان ترلاسه کوي هغه څه شو دا ریسیور شو او چې ته یې ورکوي صحیح ده 1000 روپۍ هغه یې ترلاسه کوي صحیح ده څوک جان څه کوي ترلاسه کوي جان چې ترلاسه کوي د هغه څه شو هغه ریسیور شو. او کله چې ته مثلا علي کله چې علي صحیح دی اخیستونکی دی وبخښئ دا ورکوونکی دی دی ورکوونکی دی او دی اخیستونکی دی. John is the receiver او Ali is the giver دی ورکوونکی دی. نو دلته څه کېږي دا څه کېږي کریډټ کېږي دته کریډټ کېږي ځکه چې موږ وایو
موږ وایو په خپل رول کې چې کله چې موږ یو څه ترلاسه کوو جان ترلاسه کوو هغه څه کېږي ډیبټ کېږي او کله چې موږ یو څه ورکوو یا لاس ورکوو یا مثال چاته ورکوو هغه څه کېږي کریډټ کېږي نو دا کریډټ شو او دا چې ده دا ریسیور شو ریسیور نو پرسونل شخصي اکاونټ کې موږ وایو چې ډیبټ از د ریسیور صحیح ده دا ډیبټ شو یا ډیټر موږ دا چې ده کریډیټر شو دا کریډټ شو علي نو ډیبټ از د ریسیور کریډټ از د ګیور نو نغدې پیسې نو کله چې موږ صحیح دی دغه کوو لکه موږ اکاونټ جوړوو نو څنګه جوړوو په البته په انګلیسي حساب باندې زه تاسو که چېرته ووایم په انګلیسي باندې بیا بل رقم ته جوړېږي هغه بیا فرق لري خو زه په پښتو ساده پښتو کې به درته ووایم چې ځکه ستاسو ذهن پرې خلاص شي نو دا درته ډېره اسانه کېږي مثال په ډول چې درته ووایم دغلته د جان حساب ته ځکه د جان حساب نه راغلی صحیح ده جان دغسې مثال لګوم جان حساب ډیبټ څه شی ډیبټ 100 روپۍ دا ډیبټ شو دلته جان حساب د ډیبټ شو 100 روپۍ 1000 روپۍ ځکه ډیبټ شو هغه ریسیور دی هغه اخیستونکی دی نو بیا چې دی پیسې څه شوې هغه نغدې پیسې شو چې نغدې پیسې چې لاړلې نغدې پیسې او مثال علي څوک دی علي ورکوي درته صحیح ده هغه ورکوي چې ورکوي پیسې ورکوي 100 روپۍ نغدې پیسې څه شي ته ورکوي نغدې پیسې ورکوي که نه نو نغدې پیسې چې ورکوي نو دلته څه کېږي نغدې پیسې حساب ته ځي کیش اکاونټ چې ورته وایي که نه په انګلیسي کې بیا داسې لیکلي چې جان اکاونټ ډیبټ او کیش اکاونټ کریډټ صحیح ده نو دلته څه کېږي 1000 روپۍ دا شوې نو دلته څه شو د دواړو خواته سره یو شو نو جان ته پیسې ورسېدلې او علي ته پیسې وتلې لاړلې نو جان حساب ډیبټ او نغدې حساب چې دی کریډټ نو دا چې دی دا په دغه پښتو حساب باندې زه تاسو ته ما دا ولیکه او دغسې راځي او هغه بل انګلیسي باندې بیا بل هغه لیکل کېږي لکه درته مې ویل چې جان accounts debit and cash account debit صحیح ده cash is being لکه transfer که درته ووایم صحیح ده اسانه راځي په هغه کې لکه نو پیسې ترانسفر شو یا ورکړل شو یا نو په دغه حساب باندې دا چې دا ډیبټ او کریډټ جوړېږي البته په پرسنل اکاونټ کې نور راځو بل برخې ته په څه شي باندې غږیږو دا مې یو مثال درکړه چې تر څو ستاسې ذهن پرې خلاص شي ښه راځئ ملګرو موږ په بل درس باندې موږ بحث کوو بل درس څه شی دی لکه بل اکاونټ باندې موږ بحث کوو بل اکاونټ the real account debit what comes in credit what goes out هغه څه چې دننه راځي ادارې ته راځي شرکت ته راځي هغه چې کېږي هغه ډیبټ کېږي credit what goes out هغه څه چې کېږي له ادارې نه له دغه نه وځي نو دا څه کېږي دا کریډټ کېږي نو ځکه موږ وایو چې ریل اکاونټ زیاتره وخت د څه شي پورې مربوط کېږي په دې باندې زه تاسو ته دا وایم چې دغه زیاتره وخت په دغه ریل اکاونټ یا حقیقي حسابونو د شتمنۍ لکه نغدې پیسې فرنیچر وسایل ودانۍ او نور فزیکي توکي یا غیر فزیکي ملکیتونه ښیي کله چې شتمني چې راځي یعنی اسیټس کله چې راځي هغه ډیبټ کېږي او که وځي کریډټ کېږي صحیح ده مثال په ډول ته یا علي یا محمد یا محمود 500 یا 50,000 افغانۍ په ارزښت فرنیچر په نغدې پیسې اخلي صحیح ده نو دلته څه کېږي دا نغدې مخکې ما وویل چې حقیقي حسابونه چې نغدې پیسې دي فرنیچر وسایل نور ودانۍ دا ټول د توکو فزیکي یا غیر فزیکي ملکیتونه ښیي چې کله چې راځي هغه ډیبټ کېږي کله چې ځي کریډټ کېږي نو فرنیچر چې ته راځي صحیح ده طبعا ته پیسې به ورکړې که نه صحیح ده نو فرنیچر چې کېږي دا شتمني دا ډیبټ کېږي
او نقدې پیسې چې له تا نه وځي دا شی دا هم شتمني ده خو ووته نو چې کله وځي نو تا نه چې دا وځي مقابل کې ته فرنیچر داخل ته راوړې درنه کوې ځکه موږ وایو چې ډیبټ ورډ کمز ان نو کله چې شی ته درنه کوې هغه ډیبټ کېږي او کله چې تا نه ځي کریډټ از د وټ ګوز اوټ او څه چې له تا نه وځي نو تا نه چې شی وځي دلته پیسې نقدې پیسې وځي نو هغه چې دي هغه کریډټ کېږي نو په دې باندې موږ نور هم بحث کوو چې یو مثال زه همدغه مثال زه تا ته وایم چې مثال فرنیچر حساب اکاونټ صحیح ده فرنیچر حساب یا فرنیچر اکاونټ ډیبټ په داسې په خبرو کې درته وایم کله ځکه چې ما پرسونل اکاونټ کې هغه مې تشریح کړه دغسې بیا لیکل کېږي د فرنیچر حساب اکاونټ ډیبټ هغه څومره راځي 50000 روپۍ او څه شی لاړلې درنه ورسېدلې دلته وایي کریډټ ورډ ګوز اوټ څه شی لاړلې درنه پیسې لاړلې درنه نغدې پیسې نو هلته د نغدې پیسې کیش اکاونټ کې لیکي کیش اکاونټ کې لیکي څو روپۍ 50000 روپۍ نو تا نه 50000 روپۍ ووتلې جان او قربان شم ها نو فرنیچر اخیستل په نغدو پیسو باندې دا څه شو تا ترسره شوی نو بل راځو نامینل اکاونټ نامینل اکاونټ باندې موږ غږیږو چې دته نامینل اکاونټس موږ ځکه ورته وایو چې ټول مصرفونه او تعاونونه چې ډیبټ کېږي او ټول عواید او ګټې کریډټ کېږي دلته وایو چې ډیبټ all expenses and losses and credit all incomes and gains ورسېدلې نو دلته اوس موږ څه کوو تشریح کوو څنګه تشریح کوو په دې باندې موږ کوو دلته موږ نومي یا پرسونل نامینل یا نومي حسابونه هم ورته وایو چې عواید لګښتونه تاوانونه ګټو د ټولو د دې نمایندګي کوي چې همدغه نامینل اکاونټ مصرف او تاوان چې ډیبټ کېږي او عواید او ګټې چې کریډټ کېږي مثال پر زه تاسو ته وایم چې ته یو کارکوونکی لرې صحیح ده زه مثال به دفعه به د مثال به ولیکم دلته مثال یو کارکوونکی لرې یو امپلای لري هغه ته ته څه کوې 2000 افغانۍ ورکوې مثال 100 روپۍ 2000 افغانۍ ورکوې معاش په توګه او یو معاش مصرف دی چې د معاش یو مصرف دی دا چې دا ډیبټ کېږي ډي آر یو مصرف دی که نه it goes out and it's a loss it is expense so دا چې ډیبټ شو او نغدې پیسې تا نه څه ځي نغدې پیسې ځي صحیح ده تا نه نغدې پیسې ځي چې څه ځي تا نه پیسې ځي نغدې پیسې دي هغه کریډټ دی هغه کیش دی نو 100 روپۍ ده هغه 2000 روپۍ څه شی دي 2000 روپۍ د تا نه ځي څه دي 2000 روپۍ نو نغدې پیسې یعنی کیش دا څه شو دا زه تا ته نو دا یو سالري شو صحیح ده که نه څه شی سالري او دا څه شو کیش شو نو کیش څه شو سالري صحیح ده پیسې دي سالري دی هغه ته معاش دی هغه ته ورته ورکوې دا چې دی ډیبټ کېږي او دا کیش چې دا چې کریډټ کېږي کریډټ ځکه چې پیسې دا کیش نغدې پیسې تا نه وځي نو دا کریډټ کېږي نو ژورنال کې به څنګه کې لیکې مثال سالري اکاونټ مثال په انګلیسي درته وایم سالري اکاونټ بخیر دا لږ هغه شي صبر وکړه دا جوړ کړم صحیح ده مثال پر درته وایم زه دلته لیکم سالري اکاونټ salary account debit 100 روپۍ شوې 2000 روپۍ salary account debit او باقي څه پیسې لاړلې salary څه لاړلې cash account credit نو چې کریډټ شوې صحیح ده څه شی کریډټ 100 روپۍ 2000 روپۍ 2000 روپۍ یعنې تا نه لاړلې 2000 روپۍ صحیح ده نو معاش درنه دا شي نغدې پیسې درنه لاړلې نو په دغه حساب باندې ځکه موږ وایو چې nominal account credit is all debit is all expenses and losses and credit is all gains and incomes صحیح ده وبخې ډیبټ دلته موږ وایو دغلته څه شو خو د خپله موږ وایو چې معاش یو مصرف دی ورسېدلې هغه لاړل درنه مصرف او تاوان ټول چې ډیبټ کېږي salary is an expense this is an expense صحیح ده کله چې دا expense شو دا څه دی دا ټول تاوان دی مصرف دی تا نه ځي صحیح ده دا څه دا ډیبټ شو
ما مخکې درته ویل دا ډیبیټ شو او ورسره کله چې تا نه نغدې پیسې وځي صحیح ده ورسېدې دا نغدې پیسې ورکول دا یو شتمني ده نو هغه چې دا پیسې لاړلې هغه یو معاش دی یو مصرف دی نو دا دې کې موږ وایو چې دا چې دی کریډټ کېږي چې ځکه له تا نه وځي عواید او ګټې شی دا کریډټ دی او دغه پیسې نغدې پیسې له تا نه وځي او یا هم زه تاسو ته بیا بل مثال درته کوم چې که چېرته مثال زه معاش د ټاکم او یا هم مصرف د هغه آفیس چې دی آفیس ته مثال زه د میاشتې 100 روپۍ 2000 صحیح ده 2000 روپۍ زه څه کوم مصرف لرم دا چې ده آفیس ته ځي که نه نو ده به دلته څه لیکم آفیس اکاونټ ډیبټ ځکه چې دا تاوان دی مصرف دی او څه شی ځي معنا کریډټ ځي صحیح ده دلته به لیکم کیش اکاونټ صحیح ده نو کیش اکاونټ به څه کېږي تر نغدې پیسې هغه به څه کېږي هغه به کریډټ کېږي کیش اکاونټ کریډټ نو راغلو په دې کې چې ځکه دا مصرف دی او یا کله چې زه مثال زه دغه اخلم مثال ما ته پیسې راځي صحیح ده مثال زه ګټه کوم نو بل مثال زه تاسو ته درکوم په کریډټ کې صحیح ده مثال نو تاسې شرکت یو پروژه مثلا یو مشوره‌ای خدمت وړاندې کوي لکه یو شرکت دی هغه یو مشورتي خدمات وړاندې کوي صحیح ده نو کله چې هغه خدمات وړاندې کوي تاسو ته لکه مثال ډول 1000 روپۍ مثال تاسو 1000 روپۍ ورکړل شو ستاسې مشورې له وجې نو دا 1000 روپۍ دا چې دی دا عاید دی که نه تاسې خدماتو یا مثلا یو ټیچینګ سیکشن دی تاسې پیسې ترلاسه کوئ عاید ترلاسه کوئ یا هم دا مثال چې تاسې پیسې ترلاسه کړئ نو دا چې دا یو خدمت دی خدمات مو وړاندې کړي صحیح ده خدمت مو لاړو نو دلته مقابل شی راغی پیسې راغلي نو دا به څه کېږي دا به کریډټ کېږي نو یو مشوره یو عاید تاسو ته وګرځېده که نه یو هغه هم تاسو ته ورکړه تاسې ورکړه دا مشوره نو په مقابل کې څه ترلاسه تاسې پیسې ترلاسه کړئ نو پیسې چې شتمني د هغه نو څه کېږي ډیبټ کېږي نو په دغه حساب باندې موږ وایو چې نو مشوره مو یو عاید دی نو هغه کریډټ شو او نغدې پیسې چې هغه راځي تاسو ته دا شتمني ده هغه چې ډیبټ کېږي نو هغه رول باندې موږ خبرې کوو چې رول کې موږ داسې وایو چې رول کې موږ داسې ویلی موږ رول کې داسې ویل چې debit all expenses and losses credit all incomes and gains نو ځکه دلته کله چې موږ په دغه باندې غږیږو په دغه حساب باندې کله چې موږ رول باندې موږ ټول expenses مخکې ما وویل چې مثلا موږ سالري ورکوو نو سالري یو expense دی هغه موږ ورکوو نو هغه چې هغه ډیبټ کېږي نو موږ نه چې هغه وځي هغه چې کاش وځي نو هغه چې کریډټ کېږي نو دلته موږ credit all incomes and gains په دې باندې موږ لکه مثال مې درته ویلی چې مثلا یو شرکت دی هغه مشوره ورکوي نو په هغه حساب باندې هغه پیسې ترلاسه کوي صحیح ده نو یو مشوره د باعث وګرځېد پیسې راغی نو هغه پیسې مشوره د دوی نه مثلا ووته هغه کریډټ شو او په مقابل کې دوی ته شتمني او پیسې راغلې او چې پیسې راغی ورته هغه یو شتمني ده یو ګینس یو عاید دی هغه عاید څه کېږي دلته څه کېږي کریډټ کېږي نو په دغه حساب باندې هم په دې باندې موږ ځان پوه کړه چې ډیبټ او کریډټ څه ته وایي او څه شی دی او څه شی نه دی او بیا دلته اکاونټونه دي اکاونټ باندې هم پوه شلو چې پرسنل اکاونټس ریل اکاونټس کیش اکاونټس او وبخښئ پرسنل اکاونټ ریل اکاونټ نامینل اکاونټ موږ لرو درې ډوله اکاونټس چې پرسنل ریل اند نامینل اکاونټ په دې باندې تاسې ټولو سر خلاص شوي ده چې ستاسې ذهن پرې ورباندې خلاص شوی وي او پوه شوي بیا که چېرته بیا هم څه
ډاوټ ولرئ او یا هم څه مشکل وي، نو مهرباني له مخې تاسې موږ سره شریکولی شئ خپل نظر او موږ په سر سترګو منو. که کوم کمی وي، که کوم اشتباهات راغلی وي او یا هم کوم شی تاسې وړاندیز لرئ په دې کې، نو تاسې کولی شئ چې د کمنټ له لارې شریک کړئ او زه سترګو منم او په همغسې به انشاءالله مخته یوسم. تر بیا ښې چارې، د الله په امان. السلام علیکم.